بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وبعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مونږه مخکم دا خبره زده کړې ده چې زمونږ دین اسلام دا کامل او مکمل دین دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د دې اعلان الله په قرآن مجید کې کړی دی چې دین اسلام کامل او مکمل دین دی او ما ستاسو د پاره دین اسلام خوښ کړی دی. الله پاک فرمایي د دین اسلام 5 غټې شعبې دي. عقاید چې ایمان ورته وایي، عبادات منځ روزه زکات وغیرہ، معاملات اخستل خرصول لین دین، معاشرت په یو ځای د ډلې ژوند تیرول، د رونو خویندو د مور پلار د ښځې بچو، او 5 اخلاق. زمون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دین په دې 5 واړو شعبو کې زمونږه پورا رهنمایي فرمایله ده، پورا رهبری زمون کړی ده، صحیح لار مونږ او تاسو ته ښودلې ده. نننی درس کې او نننی سبق کې د معاشرت د ډلې د ژوند د تیرولو یو ادب هغه مونږ او تاسو ته ښیي. یو 2 کارونه کیږي، یو ته مونږه اسویلې وایو، سړي له خوب ورشي، ستومانه شي او خوله وازه کي، دې ته اسویلې وایو مونږ پښتو کې. او یو د اټریشنګې چینک چې ورته اردو کې وایي. نو د دې دواړو په باره کې زمونږ پیغمبر علیه السلام زمونږ پورا رهنمایي فرمایلی ده. دا فطري څیزونه دي، هر انسان ته دا پیښیږي، خو که د پیغمبر علیه السلام د ښودلی شوي تعلیماتو په رڼا کې د دې د آدابو خیال وساتلی شي، نو دا 2 فطري څیزونه د دې نه عبادت جوړیږي. لکه دا نننی حدیث چې کوم اولنی مونږ ویلو
سیدنا ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت تے عن ابی هريره رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې دا الله پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي اذا عطس احدکم لتاسو نه یو مسلمان چې کله انګې واچي فلیقل الحمدللہ نو دا انګې اچون کې مسلمان دی الحمدللہ وی ولیقل اخوه او صاحبه او دته دی د مسلمان رور یاد سرا چې کوم ناس کس وی مجلس کې هغه دی ورته جواب کې و یرحمک الله انګې اچون کې به الحمدللہ وی او نزدې ناس کس به ورسره یرحمک الله وی د الحمدللہ معنا دا ټول تعریفونه د خدای توب خاص دی یو الله لا ټول ثناګانی خاص دی یو الله لا ټول شکرونه خاص دی یو الله لا ټول خوشامدی خاص دی یو الله لا دا د الحمدللہ معنا ده او د یرحمک الله معنا دا ده چې پتا باندې دی الله پاک رحم وکي نو ګوره دا دو ځل د الله د نامې ذکر وشو یو ځل انګي اچون کی کس د الله پاک نامه واخسته او بل ځل چې دا چا د جواب دا الحمدللہ ورید نو د جواب کې چې کوم ټکی ویلې د هغې کې د الله پاک نامه ذکر ده فاذا قال له يرحمك الله دی انګي اچون کی کستا چې کله دغه مرګري دی مسلمان يرحمك الله سره جواب ورکو فليقل اوس دې ورته دعا وکي او دا سیدی و یهدیکم الله ویصلح بالکم یهدیکم الله ویصلح بالکم اللہ پاک دے تا ہدایت نصیب کی او اللہ پاک دے ستا ټول حالات درست کی اللہ دے ستا ټول کارونه سم کی دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کے نقل کرے ہوئے وضاحت کی بیا شارحین دا حدیث لکین د انګي راتلو په ذریعه سره د انسان د دماغونه داسې رطوبت نمی او داسې بخارات وزي یعنی مونږ به تینا تعبیر گیس سره وکړو په دې انګي سره د دماغو د رګونو نه یو داسې هوا او گیس او جراثیم خارجيږي وی کچری دا ونزی او امدا شانتی د دماغو په دې رګونو کې پاتې شي نو دې سره بیا ډېر تکلیف پیدا کیږي د دماغو بیماریانې د رګونو بیماریانې بیا پیدا کیږي دیو جنا یو صحتمند انسان او معتدل حالت کې کسل چې کله انګي راشي نو گویا دا د الله تعالی یو فضل دی چې په دو شو دیو جنا پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی چې کله پتا سو د الله پاک فضل وشي نو الحمدللہ وایي دا گویا یو نعمت انسان ته ملو شو او بلا په دی وجه الحمدللہ ویل پکار دی چې د انګي په وخت کې د انسان دا شکل ډیر بدرنګ شي کله چې انګي اچي عیني د انګي په وخت کې دا پوزا شونډې مخ سترګې تندې ډیر اوران شي ډیر خوفناک او ډراونا شي کدا هم په دغه شکل کې انسان پاتې شي نو ډیر به بدرنګي
ماشومان سکه چې لوی خلک بم ته بیا یریږي. او که ستاسو یقین نه راځي نو د انګي اچولو په وخت کې شیشې ته ودرېږئ او بیا ځان ته وګورئ چې د انګي اچولو وخت کې زما د شکل نه څه جوړ شوله. او دا د سترګو د رب په انداز کې وي، د بجلی د پړق په انداز کې. دا اوس خدا برقی آلات راوتی دي، دې سره انسان هر حرکت اور سکون هغه محفوظ کیږي. دا صورت کې ولا څوک په دې موبایل کیمرا باندې تصویر وباسي او بیا ورته وښیي چې دا تی منی به م نه چې دا زه داسې حالت کې څنګه یم، داسې خو زه نه. دا یو پړق دپاره داسې وي او بیا نارمل حالت ته راشي، معتدل حالت ته بیا سم دم ښکلی انسان ته جوړ شي. نو په دې الحمدلله ویل پکار دي چې شکر الله ستا دپاره شکرونه دي، ثناګانې دي، حمدونه دي، خوشامدې دي تعالی ای الله چې زما دا شکل دی هم په هغه حالت برقرار پرې نه ښودو چې کوم حالت کې ما لنګې راغلی او بدرنګ وران ویجاړ شکل ښه ده چې په هغې دې برقرار ونه ساتلو. او ورسره چې کوم کس الحمدلله واورېد هغه به وله دا جواب ورکوي یرحمک الله، یعنی دا انګې اچول دې ستا دپاره د خیر او د برکت ذریعه جوړه شي. انګې اچول دې ستا دپاره د خیر او برکت ذریعه جوړه شي. او بیا چې هغه چا ته دعا وشوه انګې اچونکې دې اوس ده ته دعا وکړي یهدیکم الله ویصلح بالکم، الله پاک دې تا ته سمې لارې توفیق درکړي، په سمه لاره دې الله پاک روان کا او په سمه لاره دې الله پاک منزل مقصود ته ورسوه او الله پاک دې ستا ټول کارونه سم کړي. څومره ښایسته دعا ده. که لږ سړی غور وکړي او په دې مصروف ترین دور کې صرف دې دریو ټکو ته لږ غور وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تعلیم او د رهبرۍ او د رهنمایۍ په ذریعې سره د انسان دا یو ورکوټی عمل انګې چې دا خپل اختیار کې مني دا بې اختیاره سړي له راځي. دا څومره د الله د یادولو د الله د رحمتونو وسیله جوړه کړه. بس اوس هوښیار هغه کس دی چې ده ته دا سبق یاد پاتې شي او کله هم دی په خپله انګې واچوي نو چې دا ټکې ورته یاد وي الحمدلله. او چې کله ده ته څوک جواب ورکړي هغه جواب ورکوونکی هم پوه کسي په دین باندې ژوند تېرولو والی او هغه ده ته ووایي یرحمک الله نو چې دی ورته بیا جواب کې داسې ویلی شي یهدیکم الله ویصلح بالکم. په تاسو کې چې کم کس دا معمول د مخکې نه و دا ټکي او دا سبق ورته یاد و او د مخکې نه په دې باندې عمل و هغه دې په دې موجوده سبق کې الحمدلله وایي چې الله شکر دې ما ته خدا سبق د مخکې نه معلومه و. او کومو کسانو ته چې دا نو معلومه یا معلومه ورته خو دومره ګټې ورته نه وي معلومه عمل یې پې نه کولو یا د خلکو نه شرمېدو مونږ دې الله معاف کړي. د دین په معامله کې مونږه د دنیا دا شرم دا عرفي حیا دا مونږ ځان دپاره مانع ګرځو یعنی شرمیږو اکثر په داسې قسم خبرو باندې. د دنیا اکو بکو خبرې چې کو د انګا بنګا ایران توران نو په هغې نه شرمیږو. دا د الله پاک نامه چې ورکې راځي ذکر او د مسلمان دپاره د خیرخواهۍ دعا
په دې باندې بیا اکثر مونږ شرمیږو. نو کوم خلکو ته چې د دې خبرې یا د سره علم نو یا ورته علم وو خو تر اوسه پورې په عمل نو، حضرت مفتی صاحب نه دا خبره مونږ زده کړې ده چې داسې کس به په تیر ژوند باندې استغفار وایي، استغفر الله العظیم، الله زه تا نه بخښنه غواړم چې دومره لوی اوچت عمل، دومره لوی اوچت ذکر، دومره لوی اوچته دعا او دا ما ته معلومه نه وه یا معلومه وه راته خو عمل مې پې نه و، او د راتلونکي ژوند په حقله دا مصمم او کلکه اراده وکړو چې کله هم داسې زموږ مجلس کې خپله انګې واچو یا څوک بل کس انګې واچوي نو دا دعاګانې به زموږ یادې وي. الحمدلله، یرحمک الله، یهدیکم الله ویصلح بالکم. او څومره د خیرخواهۍ دعاګانې دي، څومره جامع دعاګانې دي. د دې په جامعیت باندې هغه خلک پوهېږي چې د چا د عربۍ د ګرامر سره او د پیغمبر علیه صلات وسلام د دعاګانو سره څه ناسه نسبت وي. بهر حال الله مهربانه دی، که مونږ ته معنی هم نه وي معلومه خو دا الفاظ مبارکه زمونږ یاد وي او په داسې موقع باندې یې وایو نو دې کې چې کوم مفهوم او کومه معنا پرته ده د الله د رحم نه بعید او لرې نه ده چې الله پاک بغیر د پوهې نه چې مونږ یې په معنا هم نه پوهېږو، بغیر د پوهې نه هغه ټولې خبرې مونږ ته را نصیب کړي چې کوم په دې ټکو کې مونږ د الله نه غواړو. عن ابي موسى رضي الله عنه قال، سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوریدلی دین یقول پیغمبر علیہ السلام فرمائل، اذا غطس احدکم، تاسو کی او کس لچکل انگے راشی او انگے اوکی فحمد اللہ او دے بیا الحمدللہ اوئی فشمتوه نو تاسو لپکار دی چې دتا یرحمک الله اوئی. وَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، او کچری دے الحمدللہ نوئی اللہ یاد نکی فلا تشمتوه نو بیا تاسو ورته یرحمک الله موئی. یعنی چې د الحمدللہ او نویل نو د الله یاد نکو، چې د الله یاد نکو نو د اوس ستا د رحمت د دعا حقدار هم نه دی، چې ته اوس دته د رحمت دغه دعا ونه کې نو ته پې ګناهګار نه. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کې ذکر کړی دی. د حدیث کې دا خبر راله نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، لتا سنا یو کس چې کله انګې وکي الحمدلله ولا ویل پکار دی، نو که الحمدلله ویل خو بیا ورته تاسو یرحمک الله دعا وکړئ چې الله ری پتا رحم وکي، او که هغه د الله حمد نکي، الله یاد نکي، نو بیا تاسو ورته یرحمک الله موایي، یعنی چې الله یاد نکو نو هغه ستاسو د رحمت د دعا حقدار نه دی، اوس ورته که تاسو یرحمک الله او نه وایي ګناهګار بنئ. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، دا بل حدیث تے د انگی په باره کې حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی، عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام په خوا کې ناست دو کسانو نو دواړو له انګې رالو، فشمت احدهما، نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه یو ته یرحمک الله دعا وکړه، ولم یشمت الاخر، او هغه بل ته یرحمک الله دعا ونه کړه. فقال الرجل یا رسول الله، نو یو بل سړي تپوسو کوی د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم، شمت هذا ولم تشمتنی، تاسو دی یو ته یرحمک الله دعا وکړه او دی بل تم دعا ونه کړه، دا ولې؟
قال نبی علیہ السلام فرمایل ان هذا حمد الله دې کوم یو ته چې د يرحمک الله دعا وکړه چې پتا دې الله رحم وکړي نو د انګي اچولو نه بعد الحمدلله ویلیو د الله یاد کړو ولم تحمد الله او د غبل چو نو د الله پاک حمد نکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې یو دوه کسانو انګي واچولو نو یو ته نبی علیہ السلام د يرحمک الله دعا وکړه غبل ته ونکا نو چاچا ته ونکا ګیلمن شو اے الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته دعا وکړه ما ته دی ونکا داولی نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې د الله حمد ویلو د انګینا رستو الحمدلله د ویلی دی او تا د الله حمد نه ویلو تا الحمدلله نه دی ویلی دا حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمهم الله دواړو نقل کړی دی ګوره د دې حدیث نه صفا واضح دا خبره معلومه شوه چې کوم سړی په مجلس کې انګې واچي او الحمدلله ووایي نو هغه ته به مونږ بیا د رحم والا دا دعا کو يرحمک الله او چې چا الحمدلله ونه ویل الله یاد نکو نو هغه د رحم د دعا حقدار نه دی دا ګوره عمل سره پیغمبر علیہ السلام ښودلی دي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم د انګي په حق لا دا سلورم حدیث ته د مجلس کې حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرمائی دوی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوریدلی دي وعطس رجل عنده یو سړی نبی علیہ السلام سره ناستو هغه له انګې رالو نو انګې وکړو فقال له يرحمك الله نو نبی علیہ السلام هغه ته دعا وکړه يرحمك الله چې الله دې تا ته په دې انګي کې برکت واچي ثم عطس اخرى لک سات نو تیر چې مکه سړی بیا انګي واچولو فقال نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الرجل مزکوم د دې سړی زکام دی زکام او د وفي روایت للترمذی او د جامع ترمذی او حدیث کې روایت ده انه قال فی الثالثه انه مذکوم چې بدره ما پیرا کله هغه سړی انګیو کو نو بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې د دې سړی زکام دی د مسلم شریف په حدیث کې راغلی چې کله دوی ما پیرا باندې هغه انګیو کو نو نبی علیہ السلام فرمایل چې د زکام دی او د ترمذی شریف په حدیث کې راغلی چې په درېمه پیره نبی علیہ السلام فرمایل چې د زکام دی قدرمندو د دې حدیث نه معلومه شوه کچرته کې د نزلې زکام په وجه باندې یو کس ته بار بار انګي راځي بار بار ورته انګي راځي نو په دغه صورت کې به بیا څه کوو هر ځلې به ورته يرحمک الله يرحمک الله وایو هر ځلې يرحمک الله ورته ویل ضروری نه دي د دې په حق لبل یو حدیث نورم واضح دی عن عبید بن رفاعة رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت عبید بن رفاعة رضی الله عنه نے روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی قال شمت العاطس ثلاثا نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې انګي اچون کی تا درې ځله يرحمک الله وایي یعنی یو مجلس کې یو سړی یو ځل انګي کو الحمدلله جواب ورک يرحمک الله هغه بیا انګي کو بیا الحمدلله ورته وایي يرحمک الله پدریم ځل بیا انګي واچولو اور بیا ویل الحمدلله تو ورته وایي يرحمک الله اوس فما زاد کده دین نور زیاد به دل انګی راځي فإن شئت فشمته وإن شئت فلا بیا ستا اختیار دی د دریو ځلو نه زیات چې هغه انګی چي کته ورته اوس يرحمک الله وي هم ستا خوښه ده او که ورته نه وي نو هم ستا خوښه ده یعنی د دریو ځلو نه بعد که بیا
انګي اچون کی تا يرحمک الله دعا نه کې نو پدی ګناهګار نه. باقی مسله دا چې بدله کې په مجلس کې یو کس انګي واچول او هغه وویل الحمدلله، نو اوس د دې مجلس په خلکو باندې دا فرض دی چې دله به جواب ورکړي يرحمک الله به وي. که یو قسم په د مجلس په د شرکاو کې د شریکانو کې یو قسم جواب ورکو چې يرحمک الله، نو د ټول اهل مجلس د ټولو ناستو خلکو غاړه خلاصه شوه. او که ټول داسې وو چې بس ناراسته او یا ورته مسله نه وه معلومه، هغه انګې واچولو الحمدلله ویل او دا ټول ګوګوان ناست دي یا خپلو کې خولې ورکړي او خبرې کوي، نو د ټولو غاړې درنې پاتې شو، ګناهګار پاتې شو. د مسلمان حق په غاړه پاتې شو، سبا لبا د دوی نیکه دغه انګیا چون کی ته ملاویږي. عن نافع رضی الله عنه ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر رضی الله عنهما. حضرت نافع فرمایي و یو سړي د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په خوا کې انګي واچول. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یو صحابی دی، هغه سره خوا کې یو سړی ناستو، هغه انګي واچول. فقال، نو دی انګي اچون کی داسې دعا ویله الحمدلله والسلام علی رسول الله، الحمدلله والسلام علی رسول الله. قال ابن عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ورته ویل وانا اقول الحمدلله والسلام علی رسول الله، زم دا وایم چې حمدونه ثناګان ټول الله لره دي او سلام پر رسول الله باندې. خو یو خبر اوروي وليس هكذا علمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. د انګي اچولو په وخت کې دا سټکه مونږ ته نبی له سلام نه دی خوله ان نقول مونږ بوایو الحمدلله علی کل حال. مونږ ته دا تعلیم ملو دی چې مونږ بداو چې الحمدلله علی کل حال. دا والسلام علی رسول الله دا ټکی اگر چې صحیح دی خودل تکي بعد یې کې دا زیادت نکی. او بل خبره نه دا معلومه شو دی حدیث نه که انګي اچون کې الحمدلله ټکی سره علی کل حال ټکی زیات کینو دا زیادت صحیح دی. الحمدلله علی کل حال معنا پښتو کې دا ده چې ټول تعریفونه شکرونه ثناګانی حمدونه خاص دی او الله له په هر حال کې په هر حال کې. اور زه شکر ادا کوم د الله پاک په هر حال کې. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان. سیدنا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو معمول اور یو عمل نقل کړي. اذا عطس غطى وجهه بيده. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي پیغمبر علیہ السلام به چې کله انګي چولو، چې کله به نبی علیہ السلام لا انګي راغلو غطى وجهه بيده، نبی علیہ السلام با په خپل لاس مبارک باندې خپل مخ پټ کو او صوبه یا په خپل جامه چې کوم کپڑا رومال صادر ور سره هغه به خپل مخ مبارک پټ کو. وغض بها صوته او انګیا چولو په وخت کې به आवाज دبو کو خکته به کو. دا یو ادب د انګیا چولو په حق لو خودل شو. یو ادب دا دی چې د انګي اچولو په وخت کې لاس سره یا کپڑے سره خله پټول پکار دي. د دماغونو چې کوم جراثیم د دې هوا په ذریعه سروزي چې هغه نږدې نور خلکو ته اون لګي، نور خلک متاثر نه کی. او بل د دې انګي په وخت کې د سړي आवाज د خلینا आवाज وزي نو دا هغه आवाज هم حتی الوسع چې څومره د سړي نه کې دی شي اور څومره وسوي نو دا आवाज د دبو کی. دا باز خو نخري بازی کنه
انګې ول راشي نو هغه انګې په زور اوږد کی، نو دا ښه کار نه دی، دا بې ادبي ده. او بیا زنانو له خو په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، سيدنا ابو سعيد خدري رضي الله عنه نے روایت ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی اذا تثاءب احدكم، دا اوس ګوره د اسویلی په باره کې دا حدیث ښه تر اوسه پورې چې دا کوم احادیث مبارکه تاسو القدرمندو دا د اینګي په باره کې اردو کې ورته چینک وایي او په عربی کې ورته قوتاس وایي. او دا اوس چې کوم حدیث وایو د نننی درس آخرنی حدیث دی، نو دې کې د تصاعب بیان دی. تصاعب ته پښتو کې اسویلې وایي، اسویلې، او اردو کې ورته جماعي لینا وایي. اسویلې دا څوک ډېر زیات ستومانه شي، ستړی شي یا ولا خوب راشي، نو دا خوله وازه شي، بے اختیار خوله وازیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا تثاءب احدکم، تاسو کې یو کس چې کله اسویلې کوي فلیمسک بیده علی فمه، نو دا خپل لاس په خپل خوله باندې کیږي او خوله دې بند کړي تر دې پورې چې په مانځه کې ولاړې کنه، مانځه کې اسویلې د لرالو، نو حتی الوسه به دا کوشش کې چې غاښونه وچیچي، شونډې را جوختې کړي او اسویلې ونشي. او کنا بی اختیار شو نو بیا با لاس راوالی اڑول لاس اور بخلا باندې وکیک دی. ولی فإن الشیطان یدخلو، زکه دا سویلی په وخت کې چې کله خلا واز شي نو دې کې شیطان دننه ننوزي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. واقع هم دا چې کتا سوسته کې اسویلی باندې څوک لیدلی نو چې خوله کله کولو شي ډېره بدنما انداز کې کولو شي، ډېره واز شي، حلق اور دننه، او بیا ها ها چې ورسره کوي دې سره یو مکروه اور بدرنګ آواز وځي، او شکل چې دی هغه قدرتی شکل نه بدل شي او ډېر خراب اور بدرنګ شکل کې شي. نو د دې ټولو سيزونو د بندش د پاره او د انسداد د پاره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث کې راهنمایي فرمایله، زموږ رهبری یو کا چې کله اسویلې کوي نو په خوله باندې لاس ګدی خوله بندوي. دې سره به خوله ډېره کولاویږي نه، بلکې بعض اوقات خدا ذکر کیږي چې د دې جام نه اډو کی دلته یو پیوند دی، کډیر بی اختیار سره خلاوم دا شانت کولو پریدي، لاسم پکې نه دي او بس واز خلا پریدي، نو آغا پیوند یو بل نه جدا شي اور بیا خلا واز په واز پاتې شي، یا ډیر وخت پورې بیا د جام نه دغه اډو کې دردونه کوي. بیا نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو زموږ او استادو د پاره د امتیانو د پاره د پلار حیثیت لري، مشفق دی، شفقت را باندې کوي چې هم دنیاوی ضرر دی ته ملو نشي، هم اخروی. دنیاوی ضرر دا دی چې خوله ډېره کولو شي او وازی او لاس ورته ونه نیسي، نو کېدی شي چې څه زهریله شی په خوله کې ننوځي. او اخروی ضرر دا دی چې تاسو حدیث ویلو د مسلم شریف حدیث دی فإن الشیطان یدخلو، اسویلی په وخت کې که څوک په خوله لاس کې نه دي نو د خوله کې شیطان ننوځي. او تاسو خپل سوچ کوي چې د چا خوله کې شیطان ننوځي نو بیا به د دنه څه د خیر تمو کی سړی. زمونږ یو مرګرو ز خپل تاسو یو واقع ویم، په موټر سایکل باندې ناستو د اوړي موسمو، په سړک باندې دا موټر سایکل والا خو ډېر تیز ځي کنه، سکارو تیز روانو، نو موټر سایکل باندې خو په دې دواړو لاسونو باندې د موټر سایکل دا غوګونه نیولي، دا خو نشي پرې خو بیا خو ورځيږي. نو دغه دوران کې ولا اسویلې راولو،
اسویلی کې خلق ولو شوم او روان په موټر سایکل باندې دا غټه موچې نه ډمبر ورته وي که څه ورته وي دا راله خله کې نه نوت خو چې د توکول او موټر سایکل یې سره ټکول او درېدو نو په خله کې او په ژبه او په تالو باندې ولا ټکونه ورکړو دا خو چې تیره نشوه توی کوي غورځوله ډېر تکلیف سره مخامخ شو موچې چې سړی په عام ځای باندې مخوري نو څومره تکلیف سره مخ اور دې خله دننه باندې وخوړو په ژبه باندې او په حلق باندې او په تالو باندې دا نصیب خو چې د ډاکټر دکان نږدې و د ډاکټر کلینیک نږدې و زر لاړ اور بیا یې د زهر د پاره چې کوم ستنې دي هغه یې لګولې نو خو الله پاک د تکلیف نه بچ کو کدا ډمبر لوړه تیره شوې وي اور دننه ول ټکونه ورکړې نو بیا خو دې د مرګ نه بچ کېدو مړ کېدو نو دا ګوره پیغمبر علیه صلوات و سلام چې زمونږ او ستاسو د پاره کومه خبره هم کړې ده هغې کې زمونږ او ستاسو د پاره ډېر لوی خیر دی ډېر لوی خیر دی الله پاک دې مونږ او تاسو ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو تعلیماتو باندې پوهه عمل او دا رڼا په جهان کې د خورلو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین الله زمون د حاضر جمع ایمان سلامت کا الله زمون ماضی مون تماف کا الله حال کې راته عافیت جن نصیب کا مستقبل کې هر قسم نافرمانه ناشکرې پریشانه نه مونږ ټول ساته الله صحیح صد دین دنیا دې راکړه د برکت در نواړو برکت راته پکې واچو الله د امت ناپوه ته په دین په نصیب کا الله په هانو ته په خپل علم عمل نصیب کا الله عمل کوونکو ته اخلاص نصیب کا الله مخلصین د خطرو نه بچ کا الله د حق دین حق محنت هر ځای کې هر مسلمان هر شکل کې کوي الله د حق دین حق محنت کې برکت واچو مونږ کمزوریم د حق محنت کوونکو سره مرګري کا اللهم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین